ملګرو سلام، ښې چارې نیکمرغ ویاله. پښتو ژبه رښتیا چې په انټرنیټ کې ډېرې ستونزې لري، نو کوښښ به وکړو چې یوه بله ستونزه یې هم دلته حل کړو د ملګرو د غوښتنو سره سم. البته ډېرې داسې ویبپاڼې شته چې په خپلو دې ویبپاڼو د کارولو لپاره وردپریس اوپن سورس نه کار اخلي، خو له بده مرغه هلته د پښتو ژبې فونټونه چې لیکنې او خبرونه په کره او منظم ډول ولوستل شي نه وي. نو په دغه ویډیو کې به کوښښ وکړو چې یوه داسې حل لاره جوړه کړو چې په پایله کې د ویبپاڼو کارمندان وکولی شي خپلو وردپریس ټمپلیټونو ته یا وردپریس ویبپاڼو ته د یو داسې نوی فونټ یا یوه نوې لیکبڼه ورډېره کړي چې په پایله کې د لوستلو لارې چارې لیدونکو او لوستونکو ته اسانې شي. نو چې خبرې رانه ډېرې نه شي، رابشم تخنیکي برخې ته. لومړی په خپله وردپریس اډمین کې پلاګینز ته راځئ، دلته اډ نیو وایئ، کلیک کوئ. په دې ځای کې یوز اني فونټ لیکئ او دغه یوز اني فونټ انسټال او اکټیو یې کوئ، که نه اکټیویټډ شي. هر کله چې انسټال او اکټیو مو کړو، فعال مو کړو، دلته دغه یوز اني فونټ راځي، کلیک پې کوئ. دغه پلګین چې دی د وردپریس لپاره په وړیا ډول یوې لیکبڼې ته یا یوه فونټ ته اجازه ورکوي چې په خپله ویبپاڼه کې یې وکاروئ. د دې لپاره باید اي پي آی کی یا کلی یا ولرئ، که نه کونجی ورته وایو، باید ولرئ. دغه اي پي آی کی د کوم ځای نه تاسو رااخیستی شئ. دې ځای ته راځئ، مفت د یوه سنګل فونټ یا د یوې لیکبڼې په خاطر مفت دی. نوم ټول شیان لیکئ، دا سلیکټ کوئ او لیکئ سبمیټ. تاسو ته کوډ درکوي، دغه کوډ را کاپي کوئ، په دې ځای کې ځای په ځای کوئ او ویریفای کوئ. دې نه وروسته دلته کلیک کوئ اډ فونټس، نوم ورکئ. ما دلته یو څو دانې په خپل کمپیوټر کې تیار ځای په ځای کړي دي. یو به راواخلو، اپلوډ یې کئ. هغه اپلوډ شو، دغه دی اپلوډ شو. بیا دې ځای کې کېکاږئ. نو په دې ځای کې اول دغه فونټ چې تاسو انسټال کړی دی دغه خوښ کئ. بیا نو د پاڼې د کومو ځایونو ته چې غواړئ چې دغه فونټ یا دغه لیکبڼه پکې وکارول شي یا فعاله شي، هغه خوښوئ او دغه بټن کېکاږئ پایله کې. اوس به راشو، څنګه یې چې ګورئ سم نه لوستل کېږي. اوس به یې اپډیټ کړو، دغه دی فعال شو. نو دغه فونټ په بشپړه توګه په ویبپاڼه کې فعال شو. تاسو یې یوز کولی شئ، کار ځینې واخلئ. په دې هیله چې ویډیو به مو خوښه شوې وي او کومې ستونزې به نه وي چې په خپله وردپریس پاڼه کې فونټ وکاروئ یا لیکبڼه وکاروئ او د پښتو ژبې د لوستلو لارې چارې به نورې هم اسانې شوې وي. که کومه پوښتنه وي یا دغه فونټ چې ما فعال کړی دی تاسو په کار وي، تاسو کولی شئ د ویډیو په لاندې ځای کې خپل ایمیل ولیکئ،
زه به کوښښ وکړم چې دغه فن تاسو ته په ایمیل یا برېښنالیک پتې در ولېږم. مننه.